زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلارا، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلارا. لکه مزدور چې ستړی ستړی ښکاري، بغیر له تا نه کور نیمګړی ښکاري. کتونکو دا وخت د سیف الرحمن کونډي صاحب سره ناست یم. د دوی نه به لومړی د دوی د کلي د کوڅې تپوس کوو او بیا به دا تپوس کوو چې آیا په دوی کمې کمې ستغې تېرې شوې او څنګه وخت یې لیدلی دی، څنګه وخت یې تېر کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کونډي صاحب څنګه یې ښه یې؟ خیر دی الله کرم دی الحمدلله. کلي کې د کوم ځای یې؟ کلي کې خاص اماخیل ګډ کلی د هغې سره زموږ وړوکی کلی ده، نندور ورته وایي. نندور ټانک کې راځي. دا ټانک د رسمین خان ډویژن د ټانک مزیله ده. اماخیل سره اماخیل موزه ده، ورسره زموږ کلی ده نندور. کونډي صاحب دا راته ووایه چې تاسو په څومره عمر کې مزدوري شروع کړه؟ بس موږ په 76 کې ما میټرک پاس کړو او بیا هلته کې څه مزدوري هغه نوکري موکري نه میلاوېدله، نو پلار مې په کراچۍ کې مزدوري کوله په سټار ټیکسټایل میل کې. نو زه هم بیا په ماما سره په پلار پسې دلته کراچۍ ته رالم. مزدوري لرله؟ مزدوري لرله. عمر مو څومره و؟ عمر تقریبا 16-17 سال و. ډېره ګرانه نه وه په دومره عمر کې کور پرېښول او مور پرېښول یا کلی پرېښول، د کلي ملګري پرېښول؟ بس لازمان غریبت و او لکه مصابات د کور حالات داسې مزېدار نه و. پلار مو هم دلته راغلی و، هغه مسافري کوله په دې وجه باندې. د کور حالات مو کمزوري و، نو په دې وجه باندې لکه زه هم په پلار پسې رالم چې بوډا پلار مې لګیا نو کم از کم په کار ده چې زه مزدوري وکړم. پلار دلته راولېږه کلي ته او هغه شانتې بیا وشو. لکه زه چې کله بیا رالم دلته کراچۍ ته کوم ځای کې دېره شوی؟ فرنټیر کالونۍ کې د چېوړی بابا سره نږدې شیرخان آباد کالونۍ د هغې کې پاتې کېدلو. او ډېرې کې وایي که کور و څه و؟ نه ډېره وه، کوارټر و، په هغې کې مانډیوالي وه. څومره کسانو؟ نه فلحال خو پلار ما و. اول چې زه څنګه رالم رقم مطلب د وړو هغې ګوچالې راته وښوده پلار مې، او د سالن پخولو چالې راته وښودله. کله به بیا د یو کار کوم، ما به بل کار وکړلی. اوړه به هم په شریکه اغېږله، کله به مې پلار واغېږل، کله به بیا ما واغېږل، بیا به م بټۍ ته یوړه روټۍ به م راپخه. مور مو دلته وه؟ نه نه مور نه وه. مور تاسو خالي پلار او زوی؟ پلار کپړې به مو پخپله مینځلې؟ کپړې به م پخپله مینځلې، هر کار به م پخپله کولی. مزدوري چې کول نو څه کار و هغه تاسو چې کوم کار؟ زه خو چې رالم نو که پلار خو مې په سټار میل کې و، او زه چې رالم بیا د پلار یو دوست مې و، هغه ورسره په میل کې نوکري کوله. د هغه په برتي کړم په ګلبایي کې یو کمپني وه، دا پلاسټک په پکې جوړېدل، د دانو نه به پلاسټک جوړېدل او بیا به دا شاپره پکې جوړوله. هغې کمپنۍ کې برتي کړم 300 تنخوا باندې. 300 میاشت؟ په هغې به ګزاره کېده که ګرانه وه؟ بس هغه وخت باندې دغه دومره او پیسه کې لږ ښه و، برکت و، لکه ګزاره به پکې دا غریبت ګزاره وه هغه به مو کوله. دا راته وایي چې ستغ وخت په هغه وخت کې زیات تاسو څه محسوس کېدو؟ آیا کور پرېښول زیات ستغ و که نه مزدوري زیاته ستغ؟ نه کور پرېښودل هم هغه و، او خاص کر دلته په سخته خبره دا وه چې هلته به په کور کې په کلي کې زموږ په عزیزانو کې څه غم وشو، ماما ترونه مو مړه شول، دغه شانتې موږ په جنازو کې شریک نه شولو، یا به واده و د تره زوی واده به و لکه، یا موږ به پکې نه و خبر به راغی چې هره واده ده په دې تاریخ باندې، خو موږ به نه سو تلای. نو ډېر سخت پریشان ژړا به راتله، یا به دغه شانتې غم وشو، نو په غم ته به بیا هم نه شو تلای، جنازې ته هغه ته به نه سو رسېدلی. نو ډېر سخت به بیا پریشان او د ټولو نه غټه د غم واقع دا وه چې زما خپل بیا مور مې لکه چې کله بیماره شوه او ما ټلیفون راغی چې بهی بس مرګ لره ده ځان را ورسوی. نو ما ورور هم دلته بیا دلته بل ورور ما راغلی و، نو هغه ما دواړه بیا روان شو. موږ تقریبا توصیې خواته وو، یا یعنې ډېری غازي خان ته رسېدلي وو چې لکه بس کې تللو چې هغه بیا وفات شوه. خو بیا هم جنازې ته خو ورسېدو، خو ژوندون باندې ورته ونه رسېدو. دا ډېره غمجنه وه. زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلارا، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلارا.